شاه ته ولاړې بیا نه راګرځې ستا په بیا راتګ سره به نه ده معلومه چې موږ به ژوندي یو او که نه تا ته الوداع ویلو باندې به ډېری ژبې ګونګې پاتې شي او تا ته په مخه خوا ویلو سره به ډېری زړونه ولړزېږي ته د یو څو ورځو لپاره راغلې خو له بده مرغه چې موږ ستا قدر ونه کړو او نه مو ستا ځای او مقام وپېژندو دا د هغه مېلمه تګ دی کوم چې سراسر خیر او برکت و د کوم په وسیله چې د جنت دروازې پرانیستل شي او د جهنم دروازې بندې شوي سرکشه شیطانان په زنځیرونو وتړل شول چې زموږ عبادت خراب نه کړي خو متاسفانه موږ د خپلو عادتونو او نفس څخه ډېری مجبور وو د هغې ډالۍ او تحفې بدله مو ورنه کړه کومه ډالۍ چې دغه مېلمه موږ ته راوړې وه او هغه ډالۍ د مغفرت وه اوس موږ یو لوی خطر سره مخ یو هغه خطر کوم چې جبرائیل امین نبی علیه السلام ته واورولو او نبی علیه السلام پرې د خپلېدو مهر ووهلو چې هلاک دي شي هغه څوک په چا چې د رمضان مبارک میاشت راشي او بیا هم د مغفرت ونه شي آیا زموږ مغفرت شوی دی کوم یو داسې کار او عمل مو کړی چې موږ پرې مطمئن شو بس یوه لار راته پاتې ده او هغه د استغفار او توبې ده باید په پاتو څو ساعتونو کې د رمضان تر اخیری دقیقې پورې الله جل شانه ته په رښتیني زړه سره توبه وکړو او استغفار خپل وظیفه وګرځو ښایي چې رحیم او رحمان رب مو بخښنه وکړي